د 12مې روزې د فضایلو د برکات سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. د الله رب العزت اسم مبارک القهار ترجمه ده چې ټول په خپل قابو کې په خپل گرفت په خپل کنټرول کې ساتلو والا. څوک چرته په دنیا په محبت کې گرفتار وي او هغه منځونه او د سونه عبادتونه پاتې نو او شپه ورځ سوچ کوي چې پیسې به څنګه وګټم، دا یو بیماری ده. نو کچرته دا سړی د دې اسم مبارکه یا قهار ډیر زیات ورت کوي نو یو خو به چې د زړه نه بعد د دنیا محبت چې دا کمیږي او د الله محبت به د پزړه کې اچول کیږي. خو دشمندارانو د پاره ډیر بهتره دی که بعض خلک شته د دشمنانو ته نقصان رسي یری ور باندې نو هغه د پر فتح د پاره یا قهار ویل ډیر بهترین دی. بیا خصوصي په دې 12 رمضان باندې خا کچرتا چا باندې سحر شوی وي جادو شوی وي او هغه د خپل د کوروالي نه پاتې شوی کوروالي نشي کولای لکه هغه اوتل شي خلک وي پلان کې تړلې دي او هغه بهر ټیک ټاک وي چې کله کور تلار شي نو پس هغه نه بیا جمع نه کیږي نو په یو د شیشي یا د څوچا لوخي باندې دا ولي کی او هغه وبد په واچو دا سره د وسکي ان شاء الله العزيز کده باندې جادو شوی او د جادو په وجه باندې د مسله د په خشوي و نو دا به بالکل ټیک ټاک بشي. خا کده غرنګ چا یو خاص حاجتي او دا و چې حاجت الله پوره کی نو خپل کور کې یا په جمعات کې د سرتور سر ودرېږي او سلزل دی دا سونه دی اوچت کی او سلزل دی یا قهار وای ان شاء الله العزيز کم حاجت چې د پزړه کې دی نو دا به الله پوره کوي. خاده بدی ورځ باندې په دې 12 روزه باندې کچرتا د اشراق د موز نفس داغه نفس موز یو کو داغه نفس سجده کې لاړ او وزلی یا قهار وی نو الله رب عزت بتا مالدار کی د دنیا ټول حاجتونه چې دی هغه به الله پوره کی او د دشمن د خطرې د پاره چې کم دی یا جبار یا قهار یا ذل بطش شدید دا وی ان شاء الله العزيز الله رب العزت با دل دمرا روب او د بور کې بل به د دشمن الله دمرا کمزوري کی چې د تبا نقصان نشي ورکول او دا به همیشه په خپل دشمن باندې په مخالف باندې دا وی په زړه کې به د یری او دا داغه نه په امن او امان کی نو دا ډېر بهترین دی د دشمن د پاره د سحر د پاره او د حاجت د پاره یا قهار ویل دي کې الله رب العزت ډېر لوی برکت اچولې دي دې باندې عمل وکړي. ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتي ان شاء الله بیا به یو ځل حاضرې کوم تاسو په خدمت کې داغه پوری اجازه غواړم د الله په امان.